بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. حج مبرور وتتوای. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دا پوښتنه وسوه چې بهتر عمل افضل عمل څه دی. نبی علیه صلات وسلام وفرمایله چې پر الله او دغه پر رسول باندې ایمان راوړل. بیا پوښتنه وسوه چې د دې څه بعد کې نبی علیه صلات وسلام وفرمایله چې د الله په لار کې جهاد کول. بیا پوښتنه وسوه چې د دې څه وروسته نبی علیه صلات وسلام وفرمایله چې حج مبرور. حج مبرور. اوس حج مبرور و څه ته وایي؟ په دې کې څو اقوال دي. اول حج مبرور هغه ته وایي چې د جنایاتو څخه خالي وي، یعنی دم هم داسې څه نه د باندې اوړي. دویم حج مبرور هغه ته وایي چې په هغه کې د ګناه اختلاط نه وي. دریم حج مبرور هغه ته وایي چې په کوم کې ریا نه وي. څلورم حج مبرور هغه ته وایي چې په کوم کې په چا ډوډۍ خوړل وي او ښه خبره کول وي او سلام امول وي. پنځم حج مبرور هغه ته وایي چې حجي د دنیا څخه بې رغبته سي، د آخرت و طرف ته راغبه سي چې کله واپس راځي. شپږم حج مبرور هغه ته وایي چې د تقوا په اعتبار سره د سړي هغه زوړ حالت بدل سي. اووم حج مبرور هغه ته وایي چې په کوم کې فحش خبرې، د ګناه کارونه او جګړې نه وي. نفحات التنقیح جلد نمبر 3 صفحه نمبر 353. علامه بنوري رحمه الله د آخري قول راجح بللی دی. په یو حدیث سره د دې تایید هم کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. مشکات شریف کې دا حدیث. یعنی حج مبرور هغه ته وایي چې په کوم کې غلطی خبرې نه وي، هلته فحش کارونه نه وي، د ګناه کارونه نه وي، جګړې نه وي. نو حجانو ته پکار ده چې د حج پر موقع باندې د شکنځلو څخه، د غلطو خبرو څخه، د پوچ شرف څخه او دغسې د ګناه د کارونو څخه، د فلمو، د تصویرانو، ویډیو، د داسې کارو څخه ځان وساتي. نو انشاءالله تعالی د حج به بیا مبرور وي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.